أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه قصه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی نظیر و يهودو ته د دې لپاره ورغلی چې د هغه دوه نفرو په دیت کې کومک ورسره وکړي. خو يهودو د کومک په مقابل کې د صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو نقشه او د سیسه جوړ کړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الهي وحي په واسطه د دوی په خبيث نیت خبر کړسو او د هغه ځای څخه په پټه خوله مدینه منورې ته ولاړ او بیا یې د مدینه منورې څخه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و يهودو ته ورولېږي چې ودوی ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینه منورې څخه ووځي، دلته به نه اوسېږي او تاسو ته ملس ورځي مهلت درکړی دي. کله تر لاس ورځو ورسته ستاسو څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدي د هغه سر ور پرې کوم. يهودو هم بیل باریدو بل چاره نه درلوده، نو یې خپل بار او بنس سره تړل چې د مدینه منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسو اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي، زه هغه درلېږم چې ستاسو سره ستاسو په قلاو کې در سره کښیني او دغه نفر ستاسو د ساتنې لپاره ځانونه وژني. الله عز وجل دغه منافق حالات د سورة الحشر په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني آيات هغو کسانو ته نګوري چې منافقان او غادران سوي دي چې دوی وهغه خپل کافران سو ورونو ته چې د اهل کتاب څخه دی وایي قسم دی کتاسه د مونږ څخه وېستل سي نو خامخا موږ هم ستاسو سره وځو او ستاسو د ضرر په باره کې موږ د هیڅ خبره هیڅ کله نه منو او کچیر ستاسو سره جنگ شروع سي نو خامخا موږ ستاسو کومک کوو. دغه آیات دغه عبد الله ابن ابي منافق په باره کې نازل شو چې په پټه يهودو ته پیغام ولېږي چې تاسو مدیریږئ او خپل ځانونه یوازې مبولئ. که مسلمانانو وغواړي چې تاسو د مدینې څخه وباسي موږ ستاسو سره ولاړ یو او که خبره تر جنگ ورسېده موږ ستاسو کومک کوو. دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې موږ ستاسو په باره کې د هیڅ خبره نه اورو او نه د چا پروا لرو. خو الله عز وجل نور هم پسې فرمایي: والله يشهد انهم لكاذبون. يعني الله جل جلاله شاهدي ورکوي چې دغه منافقان خامخا په دغه خبرو کې دروغجنان دي. د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او پرشتیا سره نه دي، فقط د مسلمانانو سره د جنگولو لپاره خلق فورته کوي. دغه خبرې په ژبه سره کوي او هیڅ عمل نه پکوي. د عبد الله ابن ابي په دغه پیغام لېږلو سره د يهودو خپل ځانو ته امید پیدا سو او پر دې ټینګ سو چې نه وځو بلکې جنگ کوو. د يهودو رئیس حيي ابن اخطب د منافقانو د وعدو په طمع سو، نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي ویل موږ د خپل وطن څخه نوځو او ته چې هر څه کولای سي هغه وکړه. ورونو په
دې کې هیڅ شک نشته چې دغه موقف او حالت و مسلمانانو ته د دوی په تاریخ کې ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه په دغه خطرناک وخت کې د يهودو سره د مسلمانانو د جنگ عواقب یا وروستنۍ نتیجې د خطرو څخه خالی نه دي. او تاسو ولیده چې ټول عرب و دوی ته یو لاس شوي دي. د مسلمانانو د دعوت ډلې په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې، او بیا د بني نظیر يهود دونه قوي و چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډیر لري و. نو خود په دغه شرایطو کې د بني نظیر د يهودو سره جنگ کول ډیر ناخوښه کارونه په وجود راوړه. مګر هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء رجیع او بئر معونه د واقعو په سبب پیښ وو، په دوی کې دغه جرائم او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړی وو. دا چې د مسلمانانو د ډلو او افراد سره دغه خیانتونه کیږي د دوی احساسات پر جوش راوستلی و. د خائنانو په مقابل کې د دوی د انتقام اخیستلو احساس دوه چنده سوی وو. نو ځکه د رأی په اتفاق دا تصویب کړه چې د بني نظیر د يهودو سره باید جنگ وشي، خاصتا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو د سیسه جوړه کړې و. نو ویل هر څه چې پیښیږي خو د يهودو سره باید جنگ وشي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني نظیر د يهودو د رئیس د طرفه هغه د نباریدو او د جنگ کولو جواب ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او اصحاب کرامو هم تکبیرونه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړ. د لشکر بیرغ او حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړ او لشکر د بني نظیر د يهودو پر طرف ورهیس. لشکر هلته ورسېد او يهود یې محاصره کړ. يهود په خپل قلاو ننوتل، دروازې بند کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غشو او ډبرو ولي. مسلمانان مجبور اسوه پر شا ولاړ او د دوی څخه لري خیمه ودرولې. داسې ځای واړول چې د يهودو غشي نو رسېږي. مګر دغه يهودو ډېر باغونه او لوی کشتونه تر قلا د باندې و او دغه درختو د شاو څخه یې پر مسلمانانو د غشو وارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د دوی د خرماو ټوله درختي ورکاته او پریکي. صحابه کرامو د درختو پرېبلو شروع وکړ. کم وخت چې ځینې درختي ورېبلې يهود وارخطا سو. ویلې د چې په باغو کې درختي چپکیږي، زړونه یې ولوېده چې مالونه یې د بین ولاړ او يهودو ته مال تر هر څه ګران دی. تاسو ته معلومه ده چې يهود د مال او پیسو سره تر اندازې زیات محبت لري. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا محمد علیه الصلاة والسلام درختي ولې پرې کوي؟ د درختو څه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا به تسلیمېږي یا ټول درختي پرې کوو. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة الحشر په 5 نمبر آیات کې فرمایي وما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. یعنی هغه چې تاسو د خرما د درختو تنې پرې کوي یا یې پر خپل بېخو ولاړ پرېږدي، دغه ټول د الله جل جلاله په حکم سره دی او دا د دې د پاره دی چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه يهود رسوا کی. يهود یو څه نور هم صبر وکي او ویني چې درخت یې نور هم چپکیږي. ویل مالونه مو ټول لاړ او بیا نو بل مال څخه موږ ژوند څکو. نو ویل تسلیمېږو خو په یو شرط، هغه دا چې موږ د مدینه منورې څخه وځو، مدینه پرېږدو او هر هغه شی چې موږ از موږ د مالو څخه غواړو هغه را سره وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شد هر هغه شی چې پر اوشان وړلای سي هغه در سره یوسي، مگر اسلحه به نه در سره وړي. بل اسلحه څخه چې بل هر شی در سره وړلای سي یو یسي. مقصد دا چې د بني نظیر د يهودو سره پر دې فیصله وسوه چې مدینه منوره به پریږدي او جنگ ونسو. د بني نظیر يهود بل جنگ تسلیم سو. د بني قریظه يهودو هم دوی تنها پریښول. عبد الله ابن ابي منافق هم په هغه خپل وعدو کې خیانت ور سره وکړ.
د غطفان قبیله چې د بني نظیر حلیفان و هغه هم خیانت ورسره وکړي هیڅ د دوی سره کومک ونه کوي او نه د دوی څخه دغه شر منع کوي نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال د پاره یو مثال ذکر کوي او دوی هغه سی وبلل الله عز وجل د سورة الحشر په 14 نمبر آیات کې فرمایي كمثل الشيطان اذ قال للانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين يعني دغه منافقان مثال د وعده په مخالفت کې داسې دی لکه د شیطان په مثال کله چې انسان ته وایي کافر سه او کوم وخت چې هغه انسان کافر سو نو شیطان ورته وایي زستا څخه بیزاره او جلایم زه د رب العالمین څخه بیریږم مقصد دا چې د بني نظیر د يهودو محاصره ډیر وخت په بر کې نه ونیوي دا محاصره فقط 6 ورځې و او څوک وایي 15 ورځې و او بیا یې اسلحه کښېښول او تسلیم سو اوس نو د مدینه منورې څخه د دوی وتل په یو عجیبه طریقه سره و هغه دا چې اول یې خپل ټول او شان په خپل سامانو بار کړ هر یو کوشش کاوه چې هر شی چې دی لري هغه ورسره یوسي حتی کورونه یې نړول او دروازې ورسره اخیسته ځکه د لرګي څخه جوړې شوی دروازې وي او قیمت یې درلودي کې کورونه وړلای سوای هغه به هم ورسره وړي وای خو کورونه د وړلو شی نو یې نړول او دروازې بارولې ټول هغه شیان چې په وسه پوره هغه بار کوم وخت چې د تلو د پاره تیار سو نو یې مظاهره جوړ کړه هغه داسې یو شذ چې غزلې ویلې لوړ او ښه आवाज یو هغه د دوی په مخ کې رهیده دریه وهي او غزلې وایي نور يهود تر شاپه پسې دي د دې د غزلو کسر ورسره وایي او په غزلو کې وایي موږ په پوره عزت د مدینه څخه وځو د بني نظیر يهود د مدینه منورې څخه په غزلو ووتل د بني نظیر د يهود مشران او رئیسان لکه حيي ابن اخطب سلام ابن ابي الحقيق سلام ابن مشکم او د دوی ډیر متابعين و خیبر ته ولاړ او ځنې و شام ته ولاړ او په دوی کې فقط 2 نفر مسلمانان سو چې یو یې یامین ابن عمرو او بل یې ابو سعد ابن وهب دوی تخپل مالونه او جایدادونه ورپاتې سو مګر هغه د يهودو مشران چې نمونه د مخه یاد کړ سو دغه کسان د يهودو د اشراف چې د مدینه منورې څخه وېستل سو کوم وخت چې خیبر ته ورسېده د خیبر يهودو په ډول او د مامو استقبال وکړي او دوی ترځان لوړ بلل نو خود دوی د خیبر مشران او حاکمان وګرځیدل دغه 3 نفر چې د مدینه منورې څخه وېستل سو دوی و چې احزاب یې سره راټول کړ کوم وخت چې موږ د خندق غزا وایو دغه جنگ د پاره چا احزاب یا مختلف ډلې سره راټول کړي دغه 3 نفر حيي ابن اخطب سلام ابن ابي الحقيق او سلام ابن مشکم دغه د يهودو مشران چې د خپل قوم سره د مدینه منورې څخه په دغه ډول سره وېستل سو دوی د خندق جنگ په وجود راوړي او دوی و چې هغه جنگ د مسلمانانو پر ضد جوړ او ترتیب کړي خیر دغه واقعي حالات به پر خپل وخت په تفصیل سره درته بیان سي اوس چې د بني نظیر يهود د مدینه منورې څخه ووته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه د دوی پاته مالونه د دوی غیر منقوله جایدادونه لاس ته راوړه د اسلحه په جمله کې 50 زغری 50 خوله او 340 توري او د يهودو غیر منقول مالونه لکه مزکی او باغونه کورونه او قلاوي و مسلمانانو ته پاتې سو چې دغه پاته مالونه ډیر زیات مال او جایداد او مسلمانانو د هغو مالونه بیل جنگ بیل سفر او بیل ستړیاو ځنی واخسته چې ودغه ته فی ویل کیږي فی په اسلام کې د کفارو او هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان یې بیل جنگ د کفارو څخه اخلي او غنیمت به هغه مالو ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په جنگ کې اخستل کیږي د غنیمت حکم په اسلام کې دادی چې 15 حصہ د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او 4 حصے پر جنگ کوونکو یا پر اسلامي لشکر تقسیمیږي مګر د فی حکم بیا چی دی په فی کې خو جنگ نسته نو څنګه ویشل کیږي
او دا د اول وار د پاره پیښ شو چې مسلمانان د کفارو مالونه او جایدادونه بل جنگ اخلي. نو د الله جل جلاله د طرفه امر راغلی چې فی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي هغه څه تصرف پکښ کوي، پر لشکر نه تقسیمیږي ځکه چا جنگ نه دی کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه مالونه دي خاص پر هغه اول مهاجرینو تقسیم سي ځکه هغه ډیر غریبان و، مالونه او وطن یې پرې ایښو، شی نه درلودي. نو دغه فی د مهاجرینو پر غریبانو وویشل سو. فقط په انصارو کې و ابو دجانه او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما ته حصہ ورکړه ځکه هغه هم ډیر غریبان و، او دغه فی څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کال نفقه هم اخستل کېده او پاتې شی پر اسلحه او جهاد فی سبیل الله مصرفېدی. د بنی نظیر غزا د هجرت د 3 کال د ربیع الاول په میاشت کې و چې د عیسوی 625 کال د اگست میاشت و. او الله عز وجل دغه غزا په متعلق د سوره الحشر ټول سورت نازل کړي. نو موږ د سوره الحشر په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلای چې د بنی نظیر د يهودو قصه نوی راته معلومه. الله عز وجل په دغه سورت کې د يهودو شړل او فرار کول بیان کړی دي، د منافقینو مسلک او عملونه رسوا کړی دي، د فی احکام بیان کړی دي. په دغه سورت کې د مهاجرینو او انصارو صفت کړی دي او دا روښانه کړی دي چې د دشمن په مځکه کې د حربي مصلحت د پاره د درخت سوزل او ریبل جائز او روا دي. دته فساد فی الارض نه ویل کیږي. او په دې صورت کې مسلمانانو ته په تقوا او د آخرت د پاره په تیاری او آمادګۍ وسط کړی دي. او د صورت خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره سوی ده. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بویل چې سوره الحشر ته سوره النظیر وایي، یعنی ټوله سورت د بنی نظیر د يهودو په باره کې خبرې کوي. د ذات الرقاع غزا ورونو د بنی نظیر تر غزا ورسته یو بل غزا پیښ شوه چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي. او دا غزا د هجرت د 3 کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شوه. او دغه غزا سبب داو چې د غطفان قبیله چې فنجد کې و د مدینه منوره د حمله د پاره خلق راټولول او ځانونه یې تیارول. ورونو تاسو شو پوهیږئ چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حمله د احد د جنگ په سبب وي، ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي او غنیمتونه ځنی یوسي، ځکه د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ ځای پسوي دي. نو غطفان چې په نجد کې هغه ډیره لو قبیله و، د هغو هم امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي. کم وخت چې د مدینه منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړ او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غطفان د حمله اراده د دې لپاره وکړه چې هغه خطر په خپل ځالګي کې د بین یوسي. او د مسلمانانو لشکر د نجد او غطفان پر طرف رهیس. هلته بیا غطفان هم دون لشکر جوړ کړی وو چې شمیر د مسلمانانو د لشکر څو چند وو او دواړه لشکر مخ په مخ سره ودرېد، مګر دواړه طرفه یو د بل څخه بیریږي. یو لشکر پر هغه بل لشکر د بیري په سبب حمله نشي کولای. کفار د مسلمانانو د جرأت او دلاوري څخه بیریږي او مسلمانان د هغو د ډیروالي څخه بیریږي. په زرو نفر دي، څو ورځې لشکري مخ په مخ سره ولاړ دي، یو پر بل حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه به حمله شروع کړي او جنگ به شروع شي، خو یو هم پر هغه بل حمله نه کوي. مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت لمونځ کاوه. نو کفارو سره وویل چې د حمله لپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی. کوم وخت چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړ چې د راتلونکي لمانځه پر وخت پر مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د صلات الخوف یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل شوه.
او تر دغه وروسته مسلمانانو د صلات الخوف پر طریقه لمونځ کاوه. هغه داسې چې ځینو مسلمانانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت لمونځ کاوه او ځینې به د دشمن مخ ته ولاړو. د لمانځه پر نیمایي به دغه لمونځ کوونکي د دشمن و طرف ته ولاړه او هغه نور براغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به هغه پات لمونځ په جماعت وکړي. غطفان په فکر کې سو چې اوس څنګه وکړو. ځینې مسلمانان پر منځه ولاړ دي او اسلحه ور سره ده او ځینې نور یې د دې ساتنه کوي. څو ورځې نور هم پر دغه طریقه تیر سوه څو الله جل جلاله د غطفان په زړه کې بیر ور واچول. میدان جنگ پریښاو او سره و پاشل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاتې سو او بیا مدینه منورې ته رهیسو. اوس چې مدینه منورې ته رهیسو پر لارې یو کوچنی حادثه پیښ شوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر قسم یاد کړي چې د مسلمانانو څخه به تر هغو راون نه ګرځم ترڅو ویني پکښ ونه بهوم چې یو د مسلمانانو زخمی یا مړ نکم. د مسلمانانو لشکر رهیدي او دای تر شاپه پسېدي. د مسلمانانو هم پروا نه پکېږي ځکه یو نفر پر لار رهیدي شاید یو کار بلري. کم وخت چې شپه سوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمه ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل څوک نن شپه پیرا کوي. د اصحاب کرامو څخه دوه نفرو دا کار پر ذمه واخیستی چې یو یې عباد ابن بشر الانصاری رضی الله تعالی عنه او بل یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. دغه دوه نفر د پیرې د پاره لوړ و یوې غونډې ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې لوړ وي نو هر څوک چې د هر طرف راځي دوی ویني. دلته دغه دوه نفر شپه سره وبېشل. عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه د شپې اوله حصہ واخیسته او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د شپې اخره حصہ واخیسته. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه څنګه واچاوه چې هوساس او عباد رضی الله تعالی عنه ودرېدی لمونځ کوي او بیا شاوخوا ګوري چې څوک مسلمانانو ته ورنسي. شپه تاریکه ده چپه چپای ده نه کوم حرکت وو نه ژغ. نو یو خپل منځ ته نور هم دوام ورکړي. هغه کافر چې قسم یې یاد کړی وو هغه قرار ورنږدې سو او دغه نفر یې ولیدي چې ولاړ دی. کافر پوسو چې دا د مسلمانانو پیردار دی. نور هم ورنږدې سو. دونه اندازه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه په غشي وشتلای شي. نو یې غشي او لندې ورته برابر کړ. عباد یې په غشي وويشتي. غشي د عباد پر اوجاو مشتي. عباد نه غواړي چې لمونځ یې قطع شي. نو غشي د اوجه څخه وېستي او یې خورځاو. نور هم لمونځ څه پوره کوي. کافر په تعجب کې سو چې دا خو امکان نه لري چې غشي دې نیوي پر مشتي ځکه هیڅ وخت ماواري نه دی خطا سوی. نو یې بل غشي واخیستي او عباد رضی الله تعالی عنه یې په وويشتي. بیا هم غشي د عباد پر اوجاو مشتي. بیا یې هم غشي وکشي او یې غورځاو. ویني ځنی بهیږي. خود د اراده داده چې کوم صورت چې د په منځ کې شروع کړی دی هغه به پوره کوي. چې هغه صورت سورۃ الکهف خو هغه کافر دریم ور بیا په غشي وويشتي. دلته نو عباد و بیردي چې دای به ووجل سي او مسلمانان به بیل پیردار پاتې سي. نو یې د قران مجید تلاوت پر هغه ځای بس کی رکوع او سجده وکړه. لمونځ پای ته ورساوه او بیا خپل ملګری عمار رضی الله تعالی عنه راوښ کی. عمار ولید چې د ملګری څخه ویني بهیږي. ویل خیر څه درته پیښه ده؟ عباد رضی الله تعالی عنه ویل په غشو یې وويشتم. عمار ویل زدي ولی په هغه اول وار نکړم وش. عباد ویل ما د قران کریم یو سورت وایه دا مې نه وخښه چې هغه سورت پر مابین پرېږدم او کزه پر دې نه بیرېدلای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما په سبب کم تکلیف یا آزار پیښ شي ما بخپل منځ نه وای قطع کړی. ورونو دا د صحابه کرامو د المانزه او عبادت سره شوق او علاقه و. حتی په المانزه کې د یو صورت د پوره کولو د پاره دغه تکالیف زغمل چې په غشو وشتل کېده دوی پروا نه پکول. هغه کافر چې دغه حال ولیدي چې پر دې خلقو غشي هم تاثیر نه کوي نو بیرته ولاړ. ورونو ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي نو انسان کوشش کوي چې قران مجید ته د هغه حق ورکړي.
او دغه قرآن د انسان په زړه کې دونه خوږ او شیرین سي چې د انسان څخه خپل ځان هم هیر سي. دا د ذات الرقاع د غزا قصه او دا چې د دې غزا نوم ذات الرقاع کښېښول سو. د دې لپاره علماء کرامو ډېر سببونه ذکر کړي دي، خو مشهور سبب یې دا دی چې اصحاب کرام ډېر غریبان و، د پښو لپاره د بوټ یا څپلۍ قدرت هم نه درلودي او هوا هم ډېره ګرمه و، نو یې پر پښو ټوکران تړل چې په عربي کې دغه ټوکرانو ته رقاع ویل کیږي. نو ځکه دغه غزا ته غزوة الرقاع وویل سو. د بدر دوهمه غزا پس له هغه څخه چې مسلمانانو په دغه ذکر سو غزاو سره د شاوخوا عربي قبایلو شان او شوکت ورمات کړي او د هغو شر او حمله د خپل ځانو څخه منع کړي. اوس بیا د هغه خپل لوی دشمن د مقابله لپاره تیاری نیسي چې هغه دشمن قریش و. کستاسي په یاد وي کوم وخت چې د احد جنگ بیلشکاره او واضح کامیابی د کفارو و پای ته ورسېدی، هلته نه ټول مسلمانان وتښتېدل او نه ټول ووژل شول. کفارو نه بندیان ونیول او نه غنیمتونه یوړل. ابو سفیان د جنگ په آخري لحظو کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل پراتلونکي کال کې زموږ او ستاسو په بدر کې مقابله ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قبول کړ. نو دا وعده سو چې مسلمانان او کفار به پراتلونکي کال کې د جنگ د پاره په بدر کې سره یو ځای کیږي. اوس کال تیر سو او د قریشو سره هغه وعده سوی موعد را ورسېدی. نو دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لازمه و چې د ابو سفیان او د هغه د قوم سره د مقابله لپاره و بدر ته ووزي او یو ور بیا د جنگ ژرنده وسرخوي. دا د پاره د دې چې حاکمیت او قرار وهغه ډلې ته پاتې سي چې هغه د بقا او پاتې کېدو وړ او لایق وي. چې دغه غزا ته د سیرت په کتابو کې غزوه بدر الثانیه یا غزوه بدر الاخره ویل کیږي. نو د هجرت د څلورم کال د شعبان په میاشت کې چې د میلاد 626 کال او د جنوري میاشت و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وعده سره مطابق د 1500 نفر سره د بدر و طرف ته رهیسو. د مسلمانانو د بیرغ اخیستونکي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ او د مسلمانانو سره په دې لشکر کې فقط لس آس ور سره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره و بدر ته ورسېدی او هلته واړو د کفارو د لشکر د راتګ په انتظار دی. مګر ابو سفیان داور د 2000 مشرکانو سره د مکه مکرمه څخه راووتی او 50 آس ور سره دي. خو ابو سفیان بیریږي، خاصتا چې هغه خبرونه اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا نور قبایل ته وروزي او هغه قبیله تشتي او مسلمانان غنیمتونه ځنیوړي. نو ابو سفیان اصلا د مکه مکرمه څخه د بیري سره راووتی ترڅو چې ومجنه ته ورسېدی او هلته واړو. مجنه یو وبوي چې د مکه مکرمه څخه د یوې ورځې د تک پر اندازه لري وي. اصلا ابو سفیان د مکه مکرمه څخه ورخطا راوتلی و. د مسلمانانو سره د جنگ په نتیجه کې فکر کاوه. قرار یې نور هم بیره پزړه نه نوتل ترڅو چې د پر ټولو حواسو بیره غالب وسو. اوس چې عصفان ته نږدې سو هغه عزم او اراده په کلی ډول سره مات سو. اوس د بیرته ګرځېدو د پاره یو حیله او بهانه جوړوي. نو د خلقو په مابین کې ودرېدي او ویل یا معشر قریش د جنگ کولو د پاره آباد او باراني کال پکار دی چې حیوانات مو واشه او بلګونه وخوري او تاسو د حیواناتو شیدې وچشي. خو دغه اوسنۍ کال وچ او بے باران دی. درځي چې بیرته وګرځو. اوس د جنگ د پاره مناسب وخت نه دی. داسې معلومه ده چې د مشرکانو د لشکر پر زړه او احساساتو هم بیره غالب شوی و. ځکه هیڅ د دغه رأی مخالفت ودکې او هیڅ د مسلمانانو سره پر جنگ کولو تاکید او اصرار ونه کوي. ټول په دغه فیصله راضي و او د مکه مکرمه پر طرف رهیس و. مګر مسلمانانو اته ورځې په بدر کې د بدر د اوبو سره تیر کړي او د دشمن د راتګ انتظار وکاوه. خو قریش نه راغله. نور قبیلو هم ولیده چې مسلمانان د وعده ځای ته ورغله، مګر قریش پرته ولاړه.
هلته چې ابو سفیان د بیرته ګرځېدو په فکر کې وو او نه غوښته چې خلق په دغه بیرته ګرځېدو پیغور ورکړي، نو غواړي چې د تر بیرته ګرځېدو د مخه داسې یو کار وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته وګرځي. نو یې نعیم ابن مسعود چې د اهل مکه څخه وو او تر دغه وخت پر هغه خپل شرک وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو وبېروي. نعیم ابن مسعود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ابو سفیان ډیر لوی لشکر جوړ کړی دی، 3000 نفر یې سره یو ځای کړی دي چې ټول سپاره او مسلح دي، داسې او داسې غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبېروي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو په جواب کې ورته ویل زه په انتظار یم. د ابو سفیان دغه کار هم فائدہ ونه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې هلته په بدر کې پاتې شو ترڅو چې ټول عربو دغه خبر واورېدي چې مسلمانان پر خپل موعد بدر ته ورغله، خو ابو سفیان او قریش نه ورغله، چې په دغه طریقه سره اسلام او مسلمانان قوي معلوم شو او د مسلمانانو څخه بیره او هیبت نور هم د کفارو په زړه کې زیات. په دغه غزا کې کومه خاصه واقعا نسوه پیښه بیل دې څخه چې د هغه قبیلو څخه چې دلته اوسېدلې چې هغه د بني زمره قبیلې وي، یو نفر چې دغه قبیلو مشر او رئیس وو او نوم یې مخشی ابن عمرو الضمری وو، چې موږ د مخه بیان درته کړی دی چې د او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې د صلح او نه تعارض معاهده شوی و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې دلته تیر کړې، نو دغه مخشی چې دغه قبیلو مشر وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په ډیره بی ادبی سره ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد ته د قریش سره د جنگ د پاره زموږ اوبو ته راغلی چې د خبرو مقصد یې دا و چې ته څنګه زموږ به اجازه دې ځای ته راځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو کدی خوشوي هغه ستا عهد او جوار به بیرته وتا ته درکو او جنگ به در سره وکړو. مخشی په دې خبره سره وبېریدي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم و دې ته ضرورت نشته چې هغه زموږ عهد مات سي، زه پر هغه خپل وعده یم. دا د اسلام شان او شوکت عزت او هیبت وو چې ورځ په ورځ زیاتېدی او خلک ځنې بیریږي. د دومة الجندل غزا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر څخه بیرته مدینه منوره ته ولاړی. په ټوله اسلامي منطقه کې یو وار بیا امن او سلامتی قائمه شوه. اسلامي دولت په امان او اطمینان سره شپې او ورځې تیروي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ته فارغ سو چې د عربو وهغه لرو حدود ته متوجي سي د پاره د دې چې د مسلمانانو تسلط او سيطره زیات سي او د مسلمانانو په موقف دوستان او دشمنان اعتراف وکړي. د بدر د دوهمه غزا شپږ میاشتې تیرې سوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی. څو بیا خبر ورته راغلی چې کومې قبیلې چې د دومة الجندل پر شاوخوا دي هغه په لارو کې دریږي او هر څوک چې پر دغه لارو تیریږي هغه شکوي، یعنی لوی لارې نیولې دي او غلاوي کوي. او په عین وخت کې د مدینه منورې د حمله لپاره یو لوی لشکر هم سره یو ځای کړی دی. ورونو دومة الجندل د مدینه منورې څخه ډیر لري وو. دومة الجندل د مدینه منورې په شمال کې د شام پر حدود پروت دی. د دومة الجندل او د دمشق په مابین کې د 15 ورځو لار ده، خو د مدینه منورې څخه تر دومة الجندل پورې د 15 ورځو لار ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د 5م کال د ربیع الاول په میاشت کې د زرو نفرو مسلمانانو سره د دومة الجندل پر طرف رهیسو او د بنی عذره د قبیلې څخه یو نفر چې مذکور نومېدی د رهنما یا لارښوونکي په صفت ورسره رهي کړي چې مسلمانانو ته تر دومة الجندل پورې پټي او نږدې لارې وروشي. اسلامي لشکر د شپې تکوي او د ورځې پټیږي. دا د دې لپاره چې د دشمن په بېخبرۍ کې پر هغو حمله وکړي. اوس چې دومة الجندل ته ورنږدې سوه ویلي ده چې هلته هیڅوک نشته، نو مسلمانانو د هغو پر حیواناتو او چوپانانو حمله وکړه.
د چوپانانو څخه چې څوک تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او څوک چې زخمی سوه هغه زخمی سوه او په خپله د دومة الجندل اوسېدونکي شاوخوا تښتېدلي او پټ سوي وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په منطقه کې واړول هیڅوک یې نه ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دالته څو ورځې او شپې پاتې سو. د لشکر څخه ټولیانې جوړې کړې او شاوخوا یې ولېږلې خو نه څوک ولیده او نه مسلمانانو ته کم تکلیف پیښ شو. څو ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینه منورې ته رهي سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزا کې د عیینه ابن حسن سره د صلح او امان عهد او وعده وکړه. په دغه پرلپسې قاطع او فیصله کوونکو اقداماتو په دغه حکیمانه او د عزم ډکو نقشو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او امان پر راوستلو کې کامیاب شو. په شاوخوا منطقه کې صلح او سلامتیا راوسته. پر حالاتو تسلط او سيطره حاصل کړه. د ورځو او شتلې د مسلمانانو په ګټه تمام کړه. هغه خارجي او داخلي ستړیاوي چې پر لپسې پر مسلمانانو راتلې هغه لږ او سپک شوه. منافقان چپ او عاجز شوه. د يهودو یو بل قبيله د مدینه منورې څخه وېستل شو. پاتې يهودو د همسایتوب حقوق ادا کول. پر هغه خپل عهدو او وعدو یې پښکارا سره وفا کول. شاوخوا صحرایي عرب آرام سو. قریش د هغه خپل تیزو حملو څخه پټ سو. په دغه حالاتو کې مسلمانانو د اسلامي دین د نشرولو او د رب العالمین د رسالت د رسولو فرصه او موقع پیدا کړ. د خندق یا احزاب غزا ورون اوس چې امن او سلامتیا بیرته راغله او پس له هغه جنگو څخه چې تر یو کال زیاته موده په بر کې ونیول جزیره العرب بیرته آرام شو. مګر يهود هغه يهود چې د خپل غدر او خیانت د خپل چمو او د سیسو په نتیجه کې قسم قسم ذلتونه او سپکتاوي وسکلې بیا هم هغه خپل د غفلت د خوب څخه نسو ویش. د خپل غدر او خیانتو په سبب چې کوم تکلیفونه ورسېدل په هغه سره پند او عبرت نکي حاصل. پس له هغه څخه چې دوی خیبر ته وشړل شو. اوس ګوري چې مسلمانانو ته به دغه جنگو په نتیجه کې څه پیښ شي. کم چې د مسلمانانو او بت پرستانو په مابین کې جریان درلودي. کم وخت چې ولید چې د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه تمامېږي. د وخت په تیرېدو سره د دوی نفوذ نور هم زیاتېږي. د دوی سلطان نور هم قوي کیږي. نو دغه يهود د حسد په اور کې داسې سوځل کېده لکه پر سکروټو چې پر لاول. نو یې څه وکړه؟ بیرته د سره څخه په خپل د سیسو او مؤامرو شروع وکړه. نو یې د یوې داسې حملې د کولو د پاره د ترتیباتو په نیولو شروع وکړه چې هغه د مسلمانانو پر ضد وژونکې او فیصله کوونکې حمله وي. او تر هغه حمله ورسته اسلام او مسلمانانو ته د ژوند کولو موقع نصفات. ورونو شمو توجه سي نن ورځ هم هغه يهود دي حتی نصارا هم د دوی د لاس آله ګرځېدلې دي. د دوی ټولو د سیسه او اسلام او مسلمانانو ته متوجي دي او بدبختانه د مسلمانانو په شکل او نامه سره نور نوکران هم پیدا کړی دي چې مثال یې د مدینه منورې منافقان دي. مسلمان ورونو ویش او بیدار سي ترڅو به مو انسانان د تجاوزګرانو په لاس وجل کیږي او وطن به مو د بیرحمه غادرانو او خائلانو په واسطه خرابېږي. خیر يهودو خو د فیصله کوونکې حمله اراده وکړه مګر دوی په خپل ځانو کې د همت او جرأت نه درلودي چې مستقیما او مخامخ د مسلمانانو سره وجنګيږي. نو یې دغه مقصد د پاره یو ډیره خطرناکه نقشه جوړ کړه. هغه داسې د بنی نظیر د يهودو د مشرانو څخه هغه چې په خیبر کې اوسېده 60 نفر د مکه مکرمه و مشرک قریش ته ورغله چې قریش د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقول او ویل موږ په دغه جنگ کې ملګری او طرفدار یو. ډېر ټینګ عهدونه او وعده ورکړي چې موږ په تماما معنا ستاسو کومک او نصرت کوو. قریش هم دغه د دوی غوښتنه د قبول کړه. تاسو ته معلومه ده چې قریش د دوهم بدر په وټلو کې د خپل وعده څخه مخالفت وکړي او هغه عمل د دوی لپاره پیغور سو. نور قبیلو په پیغورونو ورکول
د قریشو عزت او شرف سپک او زخمی شوی وو. نو اوس ابو سفیان غواړي چې په دغه جنگ سره خپل شرف او شهرت لاس ته راوړي او هغه خپل وعده پر ځای کړي. په دغه وخت کې د مکه مکرمه خلکو د يهودو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو خو اهل کتاب یاست او تاسو ته آسماني ادیان در معلوم دي، نو تاسو موږ ته ووایاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین شدی کزمش. دلته نو يهودو لعنت الله علیهم هغه خپل خباثت ښکارا کوي. ولیا ستاسو دین د محمد صلی الله علیه وسلم تر دین ښه او بهتر دی. سبحان الله. تاسو فکر وکړئ شرک او د بتانو عبادت د یو الله عزوجل تر عبادت ښه او بهتر بولي. حال دا چې د يهودو د دین اساس هم پر وحدانیت ولاړ دی. دا د هغه دشمنی تاثیر دی چې يهود د اسلام او مسلمانانو سره لري. خیر قریش د جنگ کولو د پاره راضي شو. بیا نو دغه د يهودو ډله وغطفان ته ولاړه. غطفان خو هغه څوک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو منطقه او قبیلو ته ورغلی وو او دوی وتښتیدل. نو اوس يهود دوی هم وهغه څه تر وبلل چې قریش بللی وو. غطفان هم موافقه ورسره وکړه. د يهودو ډله بیا د بني سلیم او قبیلو ته ورغله. هغه هم دا ورسره خوښ کړه. د يهودو مشران د عربو پر مختلفه قبیلو لکه بنو فزاره، بنو مره، بنو اشجع، بنو اسد، د حبشانو قبیله او نور مختلفه قبیله پر دغه ټولو قبیلو وګرځیده او د مسلمانانو وجنګ ته رابول چې تقریبا ټولو قبیلو دغه د دوی غوښتنه او دعوت قبول کړي. په دغه طریقه سره د يهودو سیاست پوهان او مشران کامیاب شول چې په خپل شیطانت سره د کفر مختلفې ډلې یا احزاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د دعوت او مسلمانانو پر ضد سره راټولي او یو ځای کې. نن ورځ موږ هم پر خپل شاوخوا دغه مثال وینو. نو واقعا هم د مدینه منوره د جنوب د طرف څخه قریش د کنانه قبیله او د دوی حلفا چې د اهل تهامه څخه و 4000 نفر راووته چې مشر ابو سفیان او په مر زهران کې بنو سلیم هم ورسره یو ځای شو او د مدینه منوره د شرق د طرفه د غطفان قبیله راووته چې یو بنو فزاره او مشر عیینه ابن حسن او بل بنو مروه چې مشر حارث ابن عوف او بنو اشجع راووته چې مشر مسعر ابن رخیله د غرنګ د بنو اسد او نور قبیله راووته چې په نتیجه کې دغه قبیلو څخه یو غیر طبيعي لشکر جوړ شو چې په ټوله جزیره العرب کې د اول وار د پاره په دغه اندازه انسانان او لشکر سره ځای کیږي او دغه ټولو احزاب یا ډلو په هغه معین سوي تاریخ چې دوی د مخ سره ټاکلی وو د مدینه منوره پر طرف حرکت وکړي. پس له څو ورځو دغه جنگي لشکر چې شمیر یې 100,000 نفر ته رسیدي د مدینه منوره پر شاوخوا سره یو ځای شو. سبحان الله. شاید دغه لشکر شمیر او عدد تر هغه ټولو انسانانو چې په مدینه منوره کې اوسېده کنر وکښدي ک کوچنیان او کلویان کزاړه او کزوانان زیات کچیر دغه سره یو ځای سوي ډلې او دغه مسلح لشکر په بے خبرۍ سره د مدینه منوره او قلاو ته رسیدلی وای دا به د مسلمانانو پر کیان او وجود یو داسې لوی خطر وای چې حد او اندازه زن نسم بیانولای. ممکن د مدینه منوره ټول انسانان او کشتونه په یو ور نیست او نابود کړی وای مګر حالته یو وش او بیدار قیادت موجود وو چې همیشه به ګوتی پر هغه غورځیدونکو رګو پرته وي. د حالاتو معلومات یې کاوه او د حالاتو د خطر اندازې سنجولې. دغه لشکرو د هغه خپل ځایو څخه حرکت نو کړی چې د مدینه منوره استخباراتو او خپل قائد اعلی صلی الله علیه وسلم ته دغه خطرناک حرکتو حالات ورسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسو چې دغه ډلو یا احزاب مقصد مدینه منوره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر یو عالی مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه مجلس کې د مدینه منوره څخه د دفاع پر موضوع خبرې کېده. پس له هغه څخه چې د مسلمانانو مشرانو او د شورا غړو بحث
او مناقشه سره وکړه پر هغه پیشنهاد یا وړاندیز اتفاق وکړي چې یو جلیل القدر صحابي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ تقدیم کړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله کوم وخت چې موږ د پارس په مځکه کې وو موږ یو حیله او چم درلودي کبه د یو لوی لشکر د طرفه حمله را باندې کېدل موږ به دغه حیله استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هغه کومه حیله و؟ سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ویل د خپل منطقه پر شاوخوا به مو یو لوی خندق وکندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې څنګه خندق؟ ځکه دغه حیله په عربو کې نه و او نه پیژنده. سلمان رضی الله تعالی عنہ د خندق په باره کې تفصیل ورکړي او د هغه په مقصد یې پوښي. دا کار یو ډیره حکیمانه نقشه و او عربو ته تر دغه د مخه دغه نقشه نه ور معلوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر دغه نقشه په عملي کولو شروع وکړ او هر لس نفر مسلمانان یې په دې سره امر کړ چې 40 ذراع خندق بکینی. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکې تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحقا